دوستانو ما پسې مه ژاړئ. زما ژوند د یو لوی سفر برخه ده. دا برخه ټول سفر دی، خو ټوله سفر نه دی. زموږ د سفر دغه برخه نه ټوله هیڅ ده او نه به هیڅ ده. موږ ظاهرا له نشته شته یو او له شته نشت کیږو. زموږ تر اوسني شته مخکې او وروسته ډېرې خبرې دي. په چمن کې د نن ګلان د پرون ګلانو پر خاور راپورته سوي دي. زه پر لار د نازولو د نازک بدن پر خاوره روان یم او سبا زما د غرور ککرۍ د یو بلبل هوس تر پښو لاندې ده. دنیا همداسې روانه ده. دا جهان زما په راتلو اباد دی، خو زما په تلو نه نړېږي. موږ دې نړۍ ته خوشي نه یو راغلي. د یو کار لپاره دلته یو. کار مسؤلیت هم لري او د مسؤلیت درک درد دی چې هوښیاران یې حس کوي. ګورئ، هوښیاري او تعقل هغه وخت مطلوبه نتیجه ورکوي چې د عشق په غېږ کې واده وکړي. د مسؤلیت درک چې د عشق سره مل وي یو لوی درد او کړاو دی چې ډېر ورڅخه بیریږي، خو ځینې خوند پر اخلي. نو ځکه ځینې کسان خوښ وي چې غافل او له عرفاني پوهې لرې وي. تجربو ښوولې ده هغوی چې ځانونه ډېر پوه او هوښیار بولي، هوښیاري یې خوښه ده، خو کوښښ کوي چې د هوښیارۍ له مسؤلیت او درد څخه وتښتي او غفلت، مخدراتو او مسکراتو ته پناه یوسي. نشه کسان غواړي د یو څه وخت لپاره له خوده بې خوده او له هغه درده چې له مسؤلیته ناشي دی لرې وي. څرنګه چې عشق د دوی د عقل لارښود نه دی، نو ځکه په دغه درد کې خوند نه ګوري او غواړي دغه تریخ په ترخو مات کړي. په دغو هوښیارانو کې یو شمېر داسې هم شته چې د مسؤلیت دغه درد دومره پر سخت وي چې موقتي تېښته چاره نه ګڼي. دوی له ډېرې هوښیارۍ ځان وژنه کوي څو د دغه دایمي درد دایمي علاج وکړي. دوی یا نه پوهېږي یا یقین نه لري چې دې نړۍ ته د یو مطلب دپاره راغلي دي، که نه بیا یې ځانونه نه وژل. دا ځکه حقیقي پوهه او د مسؤلیت درک له دندې سره عشق پیدا کوي. انسان د خپل کردار ادا کولو ته متوجه کوي او د مسؤلیت له انجامولو خوند اخلي. دا دنیا له عشق پیدا او په عقل چلیږي. عشق مور ده چې عقل یې په غېږ کې کمال ته رسیږي، که نه عقل معیوب او لار ورکوي. رحمان بابا فرمایي دا دنیا د خدای له عشقه پیدا کړې، د همو مخلوقاتو پلار دی ده. بل ځای فرمایي پتنګانو لره خدای په اور کې ورکړه، هغه عیش چې بلبلې په ګلزار کا. د هغوی چې عقل د عشق په غېږ کې نه دی لوی سوی، جرأت یې لږ وي او اعتماد په نفس یې کمزور وي. داسې کسان له راضیه او صافیه مقام سره چې په عشق اباد دي و اماره بالسوء ته تنزل کوي. دلته څوک ډېر کمزوره او له هر څه متنفر کېږي او لکه یو وحشي جناور کله چې د دنیا په روڼو اوبو کې خپل مخ وویني ځینې وویریږي او تښتي. هغوی چې ځان وژنه کوي په همدغه رنځ اخته دي. ځان نور ګټور نه ګڼي، له ځانه تښتي او خپل د وجود شمع او رڼا د یارانو پر محفل نه پیرزو کوي. بازم په تیاره کې پرېږدي او ځینې ځي. هغوی نه پوهېږي چې د یو کار لپاره پیدا دي. څوک چې له کاره تښتي نور یې وجود ته ضرورت نشته او په یو شکل د اشکالو به صحنه حتما خوشي کوي. د داسې خلکو زړونه د وجود د کیف کافي پوهه او تفقه نه لري. سترګې حقیقي بصیرت نه لري چې هغه څه وویني چې په کار دي او غوږونه یې د فطرت د تقاضا اواز نسي اورېدلی. دغسې خلک پښتو کې ځانونه بېشته ګڼي، د لازم کردار له ادا کولو ځان کاږي. بې له شکه دوی د خپل شان څخه د ناخبرۍ سزا ویني چې یوه سزا همدغه ځان وژنه ده. البته استشهاد بیل دی. دوستانو تشویش مه کوئ. پر ما د ژوند پیټی هومره بار نه دی چې زه یې نسم وړی. ما ته هومره راپشا دی چې توان یې لرم. په دغه تکلیف کې زه راحت یم. د پیټي د بار په وخت کې لکه امیدواره مور د سبا په امید یم
او اوسنی درد د وروسته راحت په هیله پورین تندې زغمم. کله چې پیټی کښېږدم هوسا کېږم، نو ځکه زه له مرګ نه وېرېږم. زه د هر زاړه پر ځای ځوان، تر هر ژمې وروسته پسرلی او په هر مرګ کې ژوند وینم. هغوی چې ځان وژني په نیستۍ کې راحت ویني. دوی په نیستۍ کې هستي نه ویني. که له یوې خوا لوی رودو ته ډېرې شیلې او خوړونه راخلاص دي، خو ډېرې ویالې هم ورڅه جلا کېږي. اوبه یې پر مځکو او باغونو لګېږي او ورکېږي. دغه له نظره ورکې اوبه بل ځای بیا سر راپورته کوي. همداسې زموږ دنیا هم ده، ورته راځي او ورڅخه ځي. څرنګه چې زه په نیست کې هست او په هست کې نیست وینم، نو ځکه دواړه راته معنا لري او له الهامه ډک دي. له نیست څخه نه وېرېږم. هست غنیمت ګڼم او د نیست لپاره کار کوم. دا ځکه بیا هست کېږم. موږ چې یو نهال ږدو، د میوې لپاره یې ږدو. آیا موږ د دې دپاره د یوې ونې شپه ورځ کلونه زیار باسو، روزنه کوو چې فقط ورته وګورو او بیا ځینې ولاړ سو؟ زه هم دې نړۍ ته د یو مطلب لپاره راوستل سوی یم. کله چې مې خپل کردار ادا کړي ورڅه ځم به. په دې ترتیب زه دلته د یو کار لپاره راغلی یم. زما راتګ دلته نه یوازې دا چې عبث نه و، بلکې ډېر مهم و. که نه زه نه راستول کېدم. زه شمه یم، محفل ته راغلم، دنده مې د محفل روښانول و. هغه مې وکړه. البته زما مفیدیت د ویلې کېدو سره تړلی دی. شمه د رڼا لپاره ده. که زه رڼا کوم باید ویلې سم. د زیار سره خولې تویېږي. دا خبره بیله ده چې زه د عاشقانو په محفل کې ویلېږم او که په یو خلوت کوڅه کې چې باد مې ژوند هره لحظه تهدیدوي. د دې پروا نه لرم چې زه په یو کتابتون کې بل یم او که په غوجل کې. زما دنده همدغه وه او ختمېږي. رڼا کوم، ویلې کېږم او ځم. دا چې ځم خود به ځم. چې دنده مې خلاص سي نو ولې به پاتېږم؟ چې پاته سم نو څه به کوم؟ زما تګ حتمي دی، خو راتګ مې ډېر مهم و. نو ځکه خپل راتګ او د دې دنیا ژوند مبارک و غنیمت ګڼم. تر خپله وسه کار ورته کوم. د مرګ او تر هغه وروستۍ مرحلې هم استقبال کوم. د هغه لپاره هم دا اوس تیاری نیسم. زه وارخطا نه یم. دا ځکه هغه دنیا مې هم د دې دنیا تصور په چوکاټ کې تنظیم سوې ده. دوستانو چې مړ سم ما پسې مه ژاړئ. مرغه له تنګ قفس آزاد سو او د لازمان او لامکان پر لور د خپل اصل سره وصل کیږي. تاسې چې زما مړی له حته تاکوئ، غم مه کوئ. د غنمو دانه اول شخیږي او بیا راپورته کیږي. پورته کېدل یې په شخېدو کې ده. دا دانه به حتما راپورته کیږي. دا ځکه په همدغه منظور شخیږي. هغه میوه به کوي چې په ذات کې پرته ده او کار ورته سوی دی. زما اصل او تخم ښه دی. باغوان مې هم ډېر ماهر او مهربان دی او انشاءالله زما روزنه سمه سوې ده. زه یو څوک وم چې دلته راغلم او یو څوک یم چې هلته ځم. زما مقام لکه دلته هلته معلوم دی. زه درڅخه ځم او په خیر ځم. تشویش مه کوئ. د خدای په امان. فاروق اعظم. می 9 2021 میلادي کال. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.